نظم مالی کړی دی کې به هر سړي ته د خپل کلي تصویر ښکارېږي چې خاص کر زما کلیوالو ته ډالۍ ده چې د دې کلي معتبرو خلکو شملوالو شملورو خلکو د حجرو او د خبرو خلکو د جدادونو د دوترو خلکو تاسو د ننګ او د پښتو خلک یې منم چې تاسو د جرګو خلک یې تاسو د هر چا نه درانه منمه تاسو خلوی لوی پښتانه منمه تاسو حجرې او ملمانه منمه تاسو لپړه خبره وړه منمه تاسو چې څه وایئ هغه منمه خو څه قیسې دي زه نه منمه خو څه کیسې دي زه نه منمه دا د جنت په شانتې ښکلی کلی خدای راکړی را بخلی کلی دا چې د یو قام او د یوې وینې کورو دا چې د امن او د مینې کورو اوس پکې هره ورځ شر کیږي او بیا دغه شر ښه په اشر کیږي اوس پکې هره ورځ شر کیږي او بیا دغه شر ښه په اشر کیږي هلته کې هغه دواړو شر کړی دی ګزار یو بل په سر کړی دی دلته کې مونږ دواړه وران یو سره هر ځای هر وخت مشتو ګریوان یو سره نزي حالات د سمیدو په طرف دا کله زی د ورانېدو په طرف نزي حالات د سمیدو په طرف دا کله زی د ورانېدو په طرف د غیر ګمان به دې په خپل کیږي اوس پکې ډزې په یو بل کیږي د غیر ګمان به دې په خپل کیږي اوس پکې ډزې په یو بل کیږي تاسو د یو بل د تپوس نه د بل په خوږو د افسوس نه غټې خبرې پښتونوالی نه دی روپۍ موټرې پښتونوالی نه دی د انسانانو چې په کار نه شي خدای مو بېلار ساته په لار نه شي غټې خبرې پښتونوالی نه دی روپۍ موټرې پښتونوالی نه دی د انسانانو چې په کار نه شي خدای مو بېلار ساته په لار نه شي د دې حالاتو ذموار څوک دي دلته د کار او د ګفتار څوک دي د دې حالاتو ذموار تاسو یې دلته د کار او د کردار تاسو یې دلته به ټولې تربګنۍ ختموئ دلته به واړه دشمنۍ ختموئ دلته د امن ناوې بیا راولئ دلته کې ژوند راوړئ ښکلا راولئ په مړ ژوندون کې لږه سا راولئ تورو تمونو کې رڼا راولئ د خپل باغي شاهد خبره واورئ د لیوني شاهد خبره واورئ د خپل باغي شاهد خبره واورئ د لیوني شاهد خبره واورئ د خدای د پاره کوي راپاسئ کنه نوره د جنگ بلا وباسئ کنه لږه پښتو کوي اسلام وګټئ دا خاوره وګټئ خپل قام وګټئ دا خاوره وګټئ خپل قام وګټئ یو نظم بل اجازت ته سره رسېږي څلوېښت کلونه وشو دلته کې جنگ روان دی د چا په مرسته کیږي د چا په ننګ روان دی نشو خبره تر اوسه چې دلته جنگ ولې دی هر یو ګوټ پیر د وطن په وینو رنګ ولې دی په دې ښایسته وطن کې هر څوک بدرنګ ولې دی په دې جنت وطن کې هر سړی تنګ ولې دی دلته چاودنې کیږي ټول نامعلوم افراد دي دا چې مرګونه کوي دغه لا کوم افراد دي دا د سرکار کار دی دا سرکاري لوبه ده دا په ډالرو کیږي دا ډالري لوبه ده دا د سرکار کار دی دا سرکاري لوبه ده دا په ډالرو کیږي دا ډالري لوبه ده هلته کې هغه مړکه دلته کې دا مړکه هلته کې دی مړکه دلته کې ما مړکه هلته کې خان مړکه دلته ملا مړکه خو تش به نه راځي بس څوک خامخا مړکه خو څوک تش به نه راځي بس څوک خامخا مړکه محسن داوړ ولا عثمان کاکړ ولا نن ریحان زیب مړکا سبا خان زیب مړکا دلته نېشنل وجنا هلته پیپل وجنا هغه بازار ته لاړ شي هلته څوک بل وجنا دلته نېشنل وجنا هلته پیپل وجنا هغه بازار ته لاړ شه هلته څوک بل وجنا دا ډېر دلته منظور ونیسه هلته عمران ونیسه دلته منظور ونیسه هلته عمران ونیسه چې یو هم پرې نږدې په نوم یې خان ونیسه
التا منظور ونیسا التا عمران ونیسا چې یو هم پرې نږدې په نوم خان ونیسا دا ډیر بې خونده قام دی دا ډیر بې ننګه قام دی دا ډیر بې ژونده قام دی دا ډیر بدرنګه قام دی ځان په چا سله وجنې بې ځایه زور مه کوه شاهده غلی کښېنه شاهده شور مه کوه کړې وعدې چې دې سر نه کړې خلاص چې د تورو خیبر نه کړې په پیغورونو مې نر نه کړې مورې پښتون له مې ور نه کړې کادي جنګونه په سر اخلي مړه به شي نه شاهده د وطن په بربادۍ کې د چا لاس دی دا ځای لږ خالي کوي شاهده د وطن په بربادۍ کې د چا لاس دی ویلې برملا وایم چې څومره ادارې دي شاهده په وطن باندې غټانو مزې وکړې ویلې نه قرضې خو یې په مونږ راسورې دي یو غزل چې شاهده دا پښتون وطن قبضه کې د مغل دی ویلې ته هم خیال کوه لاليه وخت بدل دی شاهده زه روان یم خو سپي راپسې غاپي ویلې خپله لار وهه دوه ګامه کې منزل دی شاهده په زه روان یم خو سپي راپسې غاپي ویلې خپله لار وهه دوه ګامه کې منزل دی شاهده منظوري شعور راغلی دی په قام کې ویلې د تیارو په خیلخانه کې جوړ غوبل دی شاهده سویمه شپه ده په خوبونو کې یریږم ویلې په دې پوهه شه وطن نه دی ځنګل دی شاهده د روجې او د کوګۍ به څه قیسه وي ویلې فکر مه کوه مفتي زمونږ خپل دی شاهده د روجې او د کوګۍ به څه قیسه وي ویلې فکر مه کوه مفتي زمونږ خپل دی شاهده د پولیسو په پاټک باندې به اوړو ویلې په یو لاس کې مې سګرټ یو کې بوتل دی ویل مې د باغي باغي شاهد سندرې اورې ویلې چې شاهد زما ټپه زما غزل دی